بسم الله الرحمن الرحیم. بس امتیاز کمر الله رستاسو قدر وکي چې تاسو دا شانته لاچار او غریب خلکو پسې ګرځئ. سلامونه احترامات ملګرو، امتیاز کمر ما اطلاع راته میلاو شوه چې د ثوابه علاقه ده شیخجانا کلی چې یو ضعیف العمر بابا او ورسره یو لور چې هغه ذهني بیمار ده، یعنی لیونی ده، ډیر په سخته او په تکلیف باندې ژوند تیروي. د بابا نوم غفران الله کاکا دی. د یو زوی و په د سکرین باندې تاسو ته تصویر ښکاري چې عثمان علي نوم یې و، یو عاجزه او دیوانه هلک څه وخت مخکې دی وفات شوی دی. او د غفران الله کاکا کور والا هم وفات شوی دی، یعنی د غفران الله کاکا په کور کې صرف غفران الله کاکا او د هغه ایک یو لیونی لور اوسیږي. څه وخت راسي غفران الله کاکا هم ذهني بیمار شوی دی او ورسره نورو بیمارې ورته هم لګېدلې دي. د هغې د وجې دی په کټ کې پروت دی او ډېر په سخت او تکلیف کې ژوند تېروي. چې دا خبر ما ته میلاو شو نو فوري طور باندې بسم الله مې ووی او شیخجانا کلي ته د غفران الله کاکا کور ته رالم. دا کاکا سره مې د هغه په کور کې لږه شیبه ناسته وکړه او د ملګرو رالیږلې شوې پیسې مې دې ته حواله کړې او انشاءالله چې زمونږ نه سم کېږي د الله په حکم او ستاسو په تعاون به یې کوو. زه ټولو ملګرو شکریه ادا کوم که هغه په ملک دي او که مسافر دي. دا ستاسو تعاون دی، ستاسو دواګانې دي. الله تعالی دې سره زما سره ستاسو ټولو ته الله تعالی دې د دې اجر ورکړي او الله تعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ داسې د بېوسو او د مجبورو خلکو خدمت مخکې هم جاري وساتو. کم ملګري چې دا ویډیو ګوري نو مهرباني وکړئ دا ویډیو مخکې شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. بس امتیاز کمر الله رستاسو قدر وکي چې تاسو دا شانته لاچار او غریب خلکو پسې ګرځئ. او دا چې کوم دی د غفران الدین کاکا دا تاسو هر څه ولیدل. دا زمونږ په دې چم کې چې کوم دی زما په خیال په دې کلي کې او بیا خاص کر زمونږ په دې چم کې د دومره عاجز انسان نشته دی، بل د ټول عمر داسې زندګي غریب تېره کړې ده که نه چې ده نه چېرته په عمر کې د ښه خوراک چېرته شوه کړی دی، نه غریب ته میلاو شوی دی، نه چېرته د ښې کپړې شوه کړی چا په دغه کې دا یي که نه چې لکه زه د ښې کپړې واچوم یا د ښه خوراک وکړم. د دې غریب دا سره چېرته په زندګۍ کې دی نه راغلی. د ده یو لیونی زوی عثمان علي نوم خلکو ورته مرغو بیا جنازو کې بیلانونه کړو، هغه هم لیونی و، هغه ته هم الله پاک واغسته. یو ښځې وه عاجزه، هغه ته هم الله پاک واغستله. یو بس اوس یو لیونی لور ده، بس هغه ورسره ده په دې کور کې. او دې غریب ډېر ناچاره دی، مخکې به ځانه دلته کې یو لږ غونته کې دوکان یې و، په هغې کې به یې داسې ګزاره کوله. خو یو کار دی دا دومره غیرتي انسان دی چې ده لا تر اوسه پورې چاته لاس نه نیسلی. دا دومره غیرتي انسان دی. بس غریب اوس پرېوته او په کټ کې پرېوتلی. تاسو هر څه ولیدل، حالت یې ډېر زیات خراب دی. د کور حالات هم ډېر خراب دي، مالي حالات هم خراب دي، بدني دغه هم ډېر زیات غریب خراب دی. نو بهی مو خو زه خو له اول د شیخجانا د خلکو ډېره شکریه ادا کوم. بهی بعضې کسان راغلل او د خپل وس مناسبه ما سره څه خدمت دغه وکړه، تعاون یې وکړو چې بهی دا ته په ده باندې دا دغه وکړه. نو بیا خو زه راشم د ده یو خورایي دی غریب اول خدمت کړي، نو هغه له زه ورته دا کړم هغه غریب بوځي یو خبر هې بوځي. نو اوس چې کوم دی نو ده باندې پیسې ډېرې لګي غریب. زمونږ خو چې څه وسي ستاسو مرګ چې اوس کوم دغه وکړو که نه، نه هغه سره مونږ خو ده ته باندې لګي ډېرې. نو د الله تعالی د رضا لپاره چا چې څه قسمه تعاون کوي که نه نو دې سره وکړئ. والسلام.